کابل ته د باجوا سفر ولې راغلی و، چا سره یې وکتل او څه یې وویل؟ ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا نن په یو ناڅاپي سفر کابل ته راغی او دلته یې له ولسمشر محمد اشرف غني، د مصالحې شورا مشر عبدالله او ځینو نورو افغان چارواکو سره وکتل. که څه هم د هغه د لیدنو ډېر جزئیات نه دي په ډاګه شوي، خو دا په اعلامیه کې راغلي چې دواړو مشرانو ولسمشر غني او باجوا د افغان سولې په اړه خبرې کړې. اعلامیه وایي په دغه کتنه کې د سولې پروسې له دغې پروسې څخه د پاکستان د ملاتړ او په دې اړه هم بحث او خبرې وشوې چې د دواړو هېوادونو خاوره به د یو او بل پر ضد نه کارول کیږي. دغه راز عبدالله بیا ویلي چې له باجوا سره په افغان سوله او د سولې پروسې کې د پاکستان په همکارۍ غږېدلی. قمر باجوا بیا ویلي چې هیله لري ژر بین الافغاني خبرې شروع شي. دغه راز د پاکستان لوی درستیز جنرال جاوید قمر باجوا وویل هیواد د خپلواک او ولسواک افغانستان او د جمهوریت ملاتړ کوي. په هر حال د پاکستانی پوځ مشر باجوا د یکشنبې په ورځ په اسلام آباد کې له زلمي خلیلزاد سره لیدلی و او له هغه وروسته نن کابل ته راغی. خو یو څه چې واضح دي، کابل ته د باجوا سفر بې سنده او دلته د خپلو ګټو لپاره راغلی او موږ تاسې ټول پوهیږو چې پاکستان ته د څه ورکولو او یو شمېر غوښتنو منلو پرته د سولې راپیل شوې پروسه نشي کامیابېدلی. نو ځکه خو امریکا هلته خپل استازی ورولېږه او کیسه وروستۍ پړاو ته رسېدونکې ده. او له لومړي سره هم خلیلزاد له پاکستانیانو سره ډېرې لیدنې وکړې چې له دې سره د ولسمشر غني هغه خبره هم دلته واضح شوه چې ویلي و چې د افغانستان د سولې کلي په اسلام آباد او راولپنډۍ کې ده، ځکه دا ټوله جګړه او لوبه هم دوی یعنې پاکستان افغانستان کې روانه کړې. خو افغان حکومت باید په دې تاوده بازار داسې قمار ونه وهي چې بیا هر څه له لاسه ورکړو او بیا ترلاسه کول ناممکن او وان د افغانستان د خلکو ارمانونه پکې د دایم لپاره لولپه شي. په هر حال تاسو د باجوا د سفر او د دغه خبرو په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضرور یې لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لویو بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.